بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشي واخ مو په خیر. تر دې مهاله مهمه ورسې خبرونه کې مو زلاندل حریت رادیو هرکله کوم وړاندې لدی چې د خبرونو تفصیل ته ورشپل کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. یونیسف وايي افغانستان ته د تازه راستنه شو لډلې شپېته سلنه ماشومان دي. په تیرو 2 ورځو کې د ترانسپورت کمیټې له لوري 215 کډوالو کورنۍ خپلو سیمو ته انتقال شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وزیر وايي روغتیا برخه کې د همغږۍ پیاوړتیا په موخه پلان لرو چې د هیواد روغتي سیستم ډیجیټلایز کړو. او له هیواد بهر خبرونو کې بیا اوري چې غزه کې 4 ورځنی اوربان 19 تنه فلسطینی او 14 تنه اسرایلی بندیان آزاد شوي دي. خرغلاست نن شنبه د 1415 هجري قمري کال د جمادی الاول 11 او د 1402 لمریز کال د لیندۍ قوس څلورمه چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 15 نیټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. یونیسف وايي افغانستان ته د تازه راستنه شو لډلې شپېته سلنه ماشومان دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق له پاکستانه په جبري ډول د تازه راستنه شو کډوالو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې د راستنه شو لډلې شپېته سلنه یوازې ماشومان دي. راپور کې راځي چې تیر 2 میاشتو کې نږدې 310,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه شوي چې لډلې شپېته سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د مهاجرینو نړیوال سازمان هم له شمېر هیوادونو غوښتي و چې د افغان کډوالو د لړۍ ودروي. په تیرو 2 ورځو کې د ترانسپورت کمیټې له لوري 215 کډوالو کورنۍ خپلو سیمو ته انتقال شوي دي. ترانسپورت او هوانوردۍ وزارت وایي چې دغه وزارت په مشرۍ د ترانسپورت کمیټې مسؤلینو تیرو 2 ورځو کې د تازه راستنه شوو کډوالو 215 کورنۍ خپلو سیمو ته په وړیا ډول انتقال کړي دي. وزارت پر خپل رسمي ټویټر ادرس خبره کړي خبر کې ویلي چې د یادې کمیټې له لوري د روانې میاشتې په 2 او 3 نیټو باندې له تورخم څخه 152 سپین بولدک څخه 133 کندهار، کابل، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي دغه 215 کورنۍ چې په مجموعي ډول 1900 تنه دي د ترانسپورت کمیټې له لوري په وړیا ډول بیرته خپلو سیمو ته انتقال شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وزیر وايي روغتیا برخه کې د همغږۍ پیاوړتیا په موخه پلان لرو چې د هیواد روغتي سیستم ډیجیټلایز کړو. عامه روغتیا وزارت وايي چې دغه وزارت سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد او ملپلاوي ورزګان ته سفر کې د وزارت له مسؤلینو د برخه کې د تطبیق کوونکو مسؤل اساسو سره لیدلي او حقوقي لاښه خدمت کولو ته هڅولي دي. یاد وزارت په ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي محترم قلندر عباد لیدنه کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې مو له 300 زیات روغتي مرکزونه جوړ کړي او د 215 نور روغتي مرکزونو د جوړېدو پلان لرو چې په هر ولسوالۍ کې د ولسوالیو په کچه روغتونونه جوړ کړو او په دې برخه کې پوره ژمنتیا هم شتون لري. ښاغلي عباد زیاته کړي موږ پلان لرو چې د هیواد روغتي سیستم ډیجیټلایز کړو تر څو په روغتي برخه کې همغږي لا پیاوړې او په وخت د هر سیمې له روغتي وضعیت خبر شو. د یادونې وړ ده چې عامه روغتیا وزارت وزیر د یاد ولایت له ولایتي مسؤلینو سره لیدنه کې اورزګان کې د 15 نوو روغتي مرکزونو د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. کورنیو چارو وزارت بیا وايي جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو 21 د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو 6 ولایتونو کې 21 د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولې دي. دغه وزارت له لوري خبر شوی خبر کې وړاندې راغلی چې د نیول شو لډلې 11 د وژنې په تړاو د کندي کې 15 غله او یو تن د ناقانونه وسلو ګرځولو په تړاو هرات کې 2 غله په زابل او یو تن تخار کې د ناقانونه وسلې ګرځولو په تړاو نیول شوی دي. خبر زیاتوي چې ورته مهال غزنی او کونړ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم کشف او ضبط شوي دي. له حریت رادیو څخه خبرونه ته غوږ یاست. کابل امنیه قومنداني وايي ځواکونو 6 د موټرو د غلا په تړاو نیولې دي. د کابل امنیه قومنداني خبر ورکوي چې د 11 امنیتي حوزې مجاهدینو 6 کسه د موټرو د غلا په تړاو نیولې دي. د خبر پاڼې له مخې یادو کسانو به د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې موټر غلا کول چې د 11 امنیتي حوزې د مجاهدینو لوري له 2 ارادو موټرو سره نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړي د تورنو کسانو د سیب عدلي او قضایي ارګانو ته هم وسپارل شي.
پلازمینه کابل چې د هیواد یو له تر ټولو پرنفوسه ښارونو څخه دی، د مجرمینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو قاطع پر وخت عکس العمل د ټولو ښاریانو له پراخه او تاوده هرکلي سره مخ شوی دی. د خصوصي سکتور امنیت ساتنې په موخه 200 ساتونکي له مسلکي او عقیدتي زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شوي دي. د عامه ساتنې ملي تصدي خبر ورکوي چې د هیواد د خصوصي سکتور امنیت ساتنې په موخه 200 ساتونکي د مسلکي او عقیدتي زده کړو ترلاسه کولو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه ادارې په خپل ټویټر کاغلي چې په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو کې چې د عامه ساتنې ملي تصدي مونیت د ښوونیز مرکز قومندانۍ کې ترسره شوي، پکې د ملي تصدي عملیاتي مرسیال پاسوال مولوي عنایت الله رشید او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. خبر کې راځي چې ښاغلي رشید ساتونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې څنګه مو چې د جهاد په وخت کې د سنګر ساتنه کوله، همداسې به د ملي پروژو هراس اقتصادي سکتور ساتنه کوي. ایرلینډ له افغانستان سره 15,000 یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنې اوچا اعلان کړی چې ایرلینډ له افغانستان سره 15,000 یورو مرسته کړې ده. دغه دفتر د معلوماتو له مخې ایرلینډ له 2020 کال راهیسې د بشري مرستو له لارې افغانستان سره د 4.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. تر دې مخکې جرمني هم له افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته کړې وه او اوچا اعلان کړی و چې دا پیسې به سږ کال دغه هیواد کې د بیړنیو مرستو په چارو کې ولګوي. سټانډرډ ملي اداره وايي تیر یوه میاشت له 150 ټانکرو زیات بې کیفیته تیل مسترد شوي دي. د سټانډرډ ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې خبر ورکړی چې په تیره یوه میاشت کې 160 ټانکره بې کیفیته تیل ایران هیواد ته ګرځول شوي دي. د ادارې زیاته کړي چې یاد بې کیفیته تیل د فراه ولایت د 28 میل بندر له لارې راوارد شوي دي چې له معایناتو وروسته د سټانډرډ ادارې له سټانډرډ سره د نه برابرېدو له امله ګرځول شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې 2 ورځې وړاندې هم یا د ادارې 3 بې کیفیته بټرۍ چې له پاکستانه هیواد ته وارد شوي وي د تورخم له لارې بیرته یاد هیواد ته ګرځول شوي دي. د سټانډرډ ملي ادارې ویلي دوی په ټول جدیت سره هیواد ته د بې کیفیته توکو ورېدو مخه نیسي او له سوداګرو غواړي چې هیواد ته د هر ډول بې کیفیته توکو له ورېدو څخه ډډه وکړي. له هیواده بهر په وروستي یو نړیوال خبر کې اوري چې غزه کې 4 ورځنی اوربند د بندیانو د تبادلې لومړی پړاو په بریالیتوب سره ترسره شوی. نړیوالې رسنۍ وایي غزه کې د حماس جهادي غورځنګ او صهیونیستي رژیم ترمنځ د 4 ورځنی اوربند په دوام چې پرون جمعه ورځ پیل شوی لومړی پړاو یې په بریالیتوب سره ترسره او دواړو لورو یو شمېر بندیان خوشي شوي دي. الجزیرې ټلویزیون خبر ورکړی چې 14 اسرایلي وګړو په مقابل کې 19 فلسطیني مسلمانان چې زیاتره یې ښځې د صهیونیستي رژیم له زندانونو آزاد شوي دي. بلخوا حماس له تړون پرته یو تن فلپیني او 10 تنه هغه تایلندي وګړي هم خوشي کړي چې ورسره بندیانو هوکړه د یادو وګړو خلاصول شامل نه وو. تېره ورځ د حماس او صهیونیستي رژیم ترمنځ د موقت اوربند لومړۍ ورځ وه چې د نن سره به 3 ورځې دوام وکړي او 50 تنه اسرایلي بندیان به د 150 تنو فلسطیني وګړو په مقابل کې تبادله کیږي او له مخې به یې سلګونه د مرستو موټرې غزې ته ننوځي. د معلوماتو له مخې په فلسطیني آزاد شو بندیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي چې اسرایلو زندانونو کې 8 او 9 کلونه بند تیر کړی دی. د یادونې وړ ده چې اسرایلي اشغالګرو ویلي وو چې پر غزې یرغل له لارې به خپل بندیان ازادوي، خو د 48 ورځو پر لپسې جګړې وروسته بیا هم نه دي توانېدلي چې خپل بندیان د حماس ځواکونو له منګولو آزاد کړي چې بالاخره مجبور شوي د مذاکراتو له لارې خپل بندیان خلاص کړي. عزتمن اوریدونکو، له حریت رادیو څخه مو تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه همدومره وو. تر بیا ښه وخت چارې.